هر انسان د دریو طلاقو مالک دی. یو طلاق چې څوک ورکي لوبه جوړېږي، چې دوم ورکي بیا هم څه ګزاره کېږي، او چې درې طلاقه ورکي دا داسې دي لکه چې سړي سره تماچې یو 3 کال توسي. نو چې یو کال توسې مو وو څو پاتې شو؟ 2. چې بلې مو وو بیا څو پاتې شو؟ او چې درې مې مو وو نو به تشه تماچې غاړې تا چې نو څه به پکې د مشرف کاکا ټم بم دی. مشرف کاکا ما سره ټم بم دی نو څه په ټم بم نه پیسو کو یارول او نه پیسو کو تختول. بای سړی به موږ لا براشي 3 طلاق به ورکړي. یاره مولوی سه یو خبره د سره پټه کوم، یاره ما د خلینا خدای د طلاق وتری سو دی ویلې دي، یاره 3 مې ویلې دي. وی ډېر سخت غوسه وم د دې د خیالي چې ګنې په غوسه کې به طلاق نه کېږي. نو موږ ورته وایو چې وروره په خوشحالۍ سو خدای طلاق نه ورکوي. یاره چې ته څه ګوټ کې څه مسله به نه موږ وایو په دې کې ګوټونه موټونه نشته. دا خو د قرآن او د پیغمبر علیه السلام واضحه فیصله ده، اسم پکې نه کېږي. دې نه به ځان ساتئ وروڼو. ګوره طلاق لفظ چې د خولې نه ونه باسئ الله هم د دې نه وساته، دا ډېر خطرناک لفظ دی. او چې 3 طلاق یې ووي بیا جوړښت څونه ګران دی، دا بیا نه جوړېږي. ډېره زیاته په تکلیف دا مسله جوړېږي او ډېره انسان په بې حیا کېږي. قرآن حکیم کې الله فرمایي چې ښځې سره دې روانه شي نصیحت ورته وکړه، کعظوهن، او که په وعظ او په نصیحت هم څه نه کېږي نو وهجروهن فی المضاجع، قرآن کې وایي کوټه ورته بېله کړه. او که په دې هم نه کېږي نو وضربوهن، بیا ویلې غزار نیم ورکړه. والم طریقه ده، ښځه په مخ به نه وی، ښځې له په مخ وال ګناه ده. د زیب و زینت د ډول په ځای به ښځه بلکل نه وی. مری د زیب و زینت د ډول ځای د کالي ورته اچوي په دې به نه وی. لی چې لاسونه د بنګلو ځای د ډول ډال په دې به ښځه نه وی. نو ما ته اکثر طالبان وایي چې شیخ صاحب وو به په کم ځای، نو زه ته په املا به داسې ټوټې غوندې ټاس والا ورکړه. وضربوهن قرآن کې راځي چې سخت وال لکه د خر غوندې یا د حیوان غوندې یا د غلام او د وینځې غوندې دا منع د ښځو. او که په دې نه سمیږي ښه دا ده. بیا بل صورت دا دی چې د سړي د طرف نه دی یو سړی شي او د ښځې د طرف نه هغې د خپل منځ کې خبره جوړه کړي، او که په هغې نه کېده نو یو طلاق، بس د یو طلاق جوړښت بیا کېږي. سړی هم ستومانه شي او ښځه هم ستومانه شو نو بیا علاج یې کېږي. خو خبره دا ده چې شریعت د اختیار سړي له ورکړی د ښځې له نه دی ورکړی. سړي عقل کامل دی، د ښځې عقل ناقص دی. د ښځې ضرورت خاوند ته کم دی، د سړي ضرورت ښځې ته ډېر زیات دی. دا د قرآن او د شریعت او د سنت فیصله ده، دا د عقل او د بل چا فیصله نه ده.